السلام علیکم دوستانو تر هر سلامه خاله تاسو را سره د جنرال موبین په حق لا باندې حقایق شریک کوو چې جنرال موبین سي بندي کیږي د دې چا وجوهات څه دي ټول حقایق را ښکارا کړل سو هغه بل تاسو سره شریک کوو. دوهمه خبره د هندستان او د پاکستان د جګړې او افغانستان د دې په طرف کې د چا طرفدار دی د هندستان او که د پاکستان. ویل کېږي چې موبین صاحب په دې وجه گرفتار شي د هندستان او پاکستان جګړه او د دغو خلاف تبلیغات او طالبان ورته وایي چې د دوو هیوادونو تر مابین اختلافات دي بیا خاص کر د پاکستان د دې تر مابین د اختلافاتو په حق باندې تبلیغات کوي نو پر دې بنیاد باندې موبین صاحب نیول شوی. آیا دا حقیقت لري که نه لري؟ نو راځي دغه ویډیو به وګورو لغه نه بعد بیا پر دې باندې خپل نظر هم له تاسو سره شریک کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی زما ګران خوږه ملګرو چرته چوي خاد او باد اوسئ. نن مهم ویډیو د افغانستان پاکستان ریلیشن او پاک بھارت چې کم جنگ وو یا پاک بھارت نه بلکې د دنیا جنگ ولې چې د ټولې دنیا یو بیلټ یو طرف ته بل طرف ته دا تاسو زوس پویما چې دا اصل صورتحال سو دا جنگ بھارت ولې کول غوښتل او دی وخت کې پوزیشن څه دی د پاکستان څه پوزیشن دی خو په هغه ټیم کې افغانستان څه رول وو او تاسو هم لیدل چې صادق خان الته کې ناستو د چینم خصوصي نماینده الته ناستو درې وړه ناستو الته نه لایف مناظر هم لیدل په دې صورتحال خبره کو او بیا دویم خبر چې کم درکو به هغه به د ټیک ټاکر جرنل مبین نو تاسو ورته ارڅ وای توپ خان مبین یا جرنل مبین جرنل خو پاتې شوی نه خو بس پته نشته تاسو افغانستان ورته پته لګولې دي جرنل والا هغه په زندان کې اچولې شوی دی ولې اچول شوی دی په دې صورتحال خبره کوو ما سره اوسئ او کم ملګرو نیم سبسکرایب کړئ نو لازمي سبسکرایب هم کوئ او ورسره چې کمنټس او لایکس هم تاسو ضروري دي. هر ورځ ملګرو دی وخت کې صورتحال تاسو ټول لیدلې وي جنگ صورتحال نه ټول خبر شي وي او په هغه خبرو برازو چې کم هغه میډیا هغه وجنا چې نور خبرونه ډیر وینو ډیسکس کولو ته نه پاتې دغه جنگ چې کم صورتحال او په دغه صورتحال کې تاسو ولیدل مخ کې ولاګم کړو چې اول انډیا کوشش کړو خپل خصوصي نماینده واستول دلته پاکستان ته دمکانې ورکولې خپل خصوصي نماینده واستول او طالبانو سره کوشش کولو انګیجمنٹ او طالبانو سره پاکستان خلاف سازش جوړولو او ډیر څه خبرې شوې دي څه اندرونی خبرې هم دي چې هغه اوس دی وخت کې کله په منځریام راشي بیا ورمن ډسکس کوو خو هغه ټیم کې طالبانو هغه باندې اس هغه ونه کړل حالانکه ډېر افرونه ورته ورکړل ډېر کیسې وشوې او بیا پاکستان هغه نه مخکې انټیلیجنس بیس شیرینګ چې کومه دا معاهده شوې وه چې هغه که افغانستان ته داسې څه کېږي پاکستان به فلی سیکورټي مدد کوي او افغانستان نه که کوم هغه کېږي نور کا ټي ټي پي یا دا ملګري دي نشي سرولې خو مونږ ته نقصان رسوي د تاسو خاورینانو کم از کم اطلاع به کوئ انټیلیجنس بیس شیرینګ هغه کې تاسو ولیدل چې جنگ صورتحال کې هلته خصوصي نماینده د بھارت ناستو او هلته 54 یا 55 چې کم دی روانو او د انډیا را په حواله سره چې کې پاکستان ټي ټي پی به هم افغان ټي ټي پی افغان طالبان به هم لکه کم د دهشتګرد کروانی کوي دا به لازمي ورکي موږ دا نه وایو چې پاکستان پکې کسان نو لازمي به دا ټي ټي پی ولا هغه ټاپی کړل په افغانستان د هغه په بنیاد باندې چې هغه اطلاع وکړي چې را داسې انوایرمنټ روان دي هغه کې پاکستان کامیاب شول انډیا ته غټه سپېډه ملاو شو نماینده الته خصوصي منډه واخیسته واپس لاړه الته نه انډیا ته خو پته ولګېده چې افغانستان خو موږ سره نه کېږي بیا په دغه دوران کې میټینګونه باقاعده شروع ګوره جنگ صورتحال خو هلته خصوصي نماینده صادق خان او چین چې کم ناستو اوس چین هم پاکستان د یو موقف افغانستان سره چې چونکې انډیا سره ستاسو د سیاسي سفارتي تعلقات دي هغه یو محدود طریقې سره وساتئ نور چې کوم خپل مینس کې به اوس به اجلاس هم کیږي تاسو به ګورئ دا سفري کې چې کوم کمیټي جوړه شوې وه دا تیر ګورنمنټ کې جوړه شوې وه خو دا ډېره زبردست د بیلټ دپاره د خطې دپاره ډېر ضروري وه په هغه کې دغه رول پلی کول او دغه خطې کې چینج راوستل دا ډېر راوي افغانستان په هغه رول کې باقاعده توګه چې کوم انټیلیجنس بیس یا افغانستان ګورنمنټ باقاعده دغه ایکسپټ کا چې انډیا چې کومه ده هغې کوشش کړی او کوشش یې څه کړی
د ډالرو کوشش هم کړو په افغانستان کې ترکیتی کرونا دا کرونا چې کم ویزې فری دا خبرونه خیر راغلي مو خو افغانستان ورته ویل وروره داسې نشي کېدلی دا هغه کله هم نشي کېدی چې موږ خپله خاوره یا موږ مسلمان خلاف وجنګېږو نو هغه په صورت حال باندې هغه ته خو ډېر زیات عاملاو شو اوس دا جنګ ولې کېدو جنګ وروره دا بیلټ جوړېدو او په دغه د ایشیا کوم د خطه دا په دغه کې چونکې بھارت وایي چې ما سره ډېر غټ طاقت دی فورس هم زیات دی مونږ سره خلک هم ابدي هم زیاته ده او مونږ به سوپر لکه پاور کولو او دغه بدماش دی په خېتي کې لکه څنګه غټ بدماشاني مختلفو محلو کې بیا خپل ټاوټ ساتي نو امریکا جاپان د نور چې کوم د نیټو د هغه د یو بیلټ چې کوم جوړیږي چاینا د پاره یا پاکستان یا د خېتې د پاره نو هغه کې هغه په انډیا باندې ډېر زیات باور و هغه چې انډیا سره طاقت هم زیات دی پاور هم زیات دی فوج هم زیات دی علاقه هم زیاته ده اربونو تعداد کې خلک هم دي ورسره نو هغې دا یو قسم ټیسټ کوونکی و دغه ټیسټ بنیاد باندې پاکستان بیلټ تاسو لیده چې دلته چین افغانستان او ورسره سعودي عرب او دغه شانتې ترک تاسو انډیا والا خبرونه واورئ باقاعده ترک پسې لګیا دي ټرمپ والا کټونانې جوړ کړي دي هر څه باندې لګیا دي خو بهرحال الله تعالی ډېر غټ باره مسلمانانو ته ورکو موږ وایي پاکستان ته ورکو مسلمانانو ته ورکو او پاکستان ورونو نو هر څه وي منځي اختلافات خپل منځ کې جنګ جګړې خو چې بار ته شي بیا دغه بلا داسې بلا نه وه چې صرف د موږ هند او پاکستان وه دا بلا د یو بیلټ مطلب د سره افغانستان چین دغه خطه د ټولو کې ده اوس روس چې کوم هغه روس په ښکاره خو هغه شانتې هغه نه کېده خو روس انډیا باندې هم هغه ولې چې ټکنالوژي هلته هم ډېره زیاته هغه کوي او پاکستان افغانستان سره هم انګیج دی روس په دغه ځای کې خاموش و خو بیلټ کې خو دلته راځي او روس خو هم نه غوښتله چې بیا امریکا د ځای کې بدماش کینی نو په هغه صورتحال باندې دغه پاکستان ګټه چې کومه وه دا د دعاګانو وه تاسو سعودي عرب کې وګورئ په جوماتونو کې باقاعده توګه هلته دعاګانې کېدې او دلته چې کوم صورتحال و افغانستان چین او دغه بیلټ باقاعده دو خپله کې دغه یو انډرسټینډینګ بیلټ شو دا ډېر غټ خبر در کوم درته چې اوس په افغانستان انډیا سره کا سفارتي تعلقات یا کم تجارتي غدي اب ډېر محدود پیمانې باندې کوي چین به باقاعده توګه مرسته هم کوي چین نه به ډېر زیات هلته کې تاسو ګورئ چې کارخانې به هم لګي نور به هم لګي چین چې کم دی په دې کې هغه ته لاس ورکو پاکستان افغانستان سره په لاس کمو خبرو دی سیکورټي معاملات همدغه شانتې چې کم خپله کې انګیجمنټ دی د خلکو یو بل سره هغه دا ټول معاملاتو باندې لاسلیک به کېږي تاسو به ګورئ او دغه خبرې به تاسو ته ډېر زر راشي چې کم دلته کوم ملګري خفو هلته هم خفو او په دغه کې چې کوم هغه ملګرو ډېر زه به یو خبره هم وکړم بیا راځم جنرال مبین باندې چې دغه کې ملګرو چې کوم کسان ما نمک حرام هغه جوړ کړو هغه چند کسان لکه جنرال مبین اوس شر جوړوي همدغه شانتې لکه کوم صحافیانو چې ماته پته ده دلته کې تاسو زه صحافي ملګری یو په ډارې کوم هم ما ورسره پروګرام ایښی دی چې خیر مخامخ راشه دلته ملګرو ما هغه ته ویم چې تاسو نمک حرام ځکه چې بار بار بیا انډیا پاکستان چې کوم دلته کې پنجابیان یا نور چې کوم شرخوخي ناست دي هغې تیار دي ته ناست دي ګورئ تاسو ته هم وایي چې افغانان داسې مونږ ملګرو په دلته کې جنرال مبین چې کوم اوس دا تاسو تازه واورئ گرفتار کړی شوی دی زندان ته اچولی شوی دی او دا زمونږ ذرایع اوس افغانستان کې هم دا مخکې دي ته دمکي طالبانو حکومت ویل چې ته سړي بچی جوړ شه په داسې حالاتو کې لومبی ټکې خو دا دی زموږ ذرایع د پاکستان ته دغه پاکستان ورته دومره هغه کړی هغه ورته دا یو غدا ور بنې چې د وخت کې پاکستان هند جګړه ده او ته لګیا د هند د پاکستان پسې بکواس کې او پاکستان پسې خبرې کې او نورم ډېر ورپسې کیسې دي او جنرال مبین په حوالې سره نور انکشافات هم روان دي خو اوس تازه چې کم خبرې مخې ته راغلي دي هغه کې یو خو د جنرال مبین چې کم دا خبرې کوي ټیک ټاکر دی
د چند پیسو ګټلو دپاره خلکو نه چاندې هم راټولوي. تاسو ته ښه پته ته موږ خو ډېر زړونه ډېر کلاو خلک یو که نه، جنوبین پروژه کې هم ګرځېدو، والا پیسې ته والا ته پیسې والا. دا اوس چې کوم کسان تلو دې ته 10 زره ورکړه، دې ته 20 زره ورکړه، ولې د جنوبین کارخانې وې که خو دغه خو هلته نه زکات پیسې سعودیا نه، فرانس نه، کینیډا نه، یوازې بل کوم ملګري چې خوشحالېږي چې هغه کله کنځلې کوي، کله څه کوي، کله لالټین په لته وایي، کله څه به یې کول ډرامې. په داسې حالاتو کې هغه د پاکستان خلاف چې کومې خبرې کولې د پاکستان په شکایت باندې هغه زندان ته اچولی دی او نور خبرونه هم روان دي او نور هم انکشافات شته چې کله تصدیق. دوستانو دا بنګش صاحب تاسو ته د هندوستان او د جنرال موبین په حق باندې معلومات درکړي. دا د خپل نظر و، د خپل معلوماتو کراسو اخرنی خبرې ته د جنرال موبین په حق باندې کمی خبرې چې د جنرال موبین په حق باندې وکړي. زما نظر دا د چې په د سره زه په دې خبرو کې سل په سل کې مخالف یم. ولی اولین دی داسې خبره کوي چې موبین صاحب په دې وجه مثلا بندي سوی، لکه په تیرو ویډیو کې ما تاسو ته وویل، دی وایي چې د پاکستان او د هندوستان جګړه په دغه ځای کې د خلاف بکواسات کول، تبلیغات یې کول، طالبانو بندي کوي، یا د ته وایي چې دوی تر مابین داسې خبرې مه کوه. ګوري دا په دې بنیاد باندې نه د بندي کړل سوی. که چیرې دغسې و مثلا خبره داسې حقیقت کړل شي چې د تبلیغات خپرول او موبین صاحب طالبانو زندان ته په 1.5 کال باندې محکوم کړی، نو طالبانو خو دا هم کولی سوی ورته ویلي به اوس چې د دوو هیوادو تر مابین پر ټیک ټوک، پر یوټوب، پر فیسبوک باندې راځي، تبلیغات کوي، الزامات لګوي. نو لہذا تر هغو پورې چې د پاکستان او د هندوستان تعلقات نه وي سم سوي، ته نظربند یې له یوټوب، له فیسبوک، له سوشل میډیا څخه ته لرې یې، نو بیا د 1.5 کال بند ضرورت سو. دا خبره سراسر دروغ چې د پاکستان پر سر باندې، د هندوستان پر سر باندې موبین صاحب د تبلیغاتو له وجې بندي کړل سوی ده، او نه د افغانستان رسنیو تر اوسه پورې داسې کوم یو خبرې کړي دي. دا د ده له خپله ځانه بابولالې دي چې تاسو ته یې وویلې. دوهمه خبره کراسو موبین صاحب مثلا دی وایي موبین صاحب چاندې کوي. اولین خو د صحافي سره داسې خبرې کول فکار هم نه دي چې دی وایي د سړي زوی څه ګوره. داسې خبرې کول له صحافي سره یقیني ښه خبره نه ده چې مثلا یو څوک یو چاته په خپل ویلو کې بد رد وایي. موبین صاحب چاندي چې کولی یقیني دي کې شک نسته. روپۍ هغه خلکو مثلا خپلې ورته رالیږلې، یعنې موبین صاحب د خیریه بنسټ کار هم کوي. ما سره روپۍ سته، زه زکات باسم، ما ته خلک معلوم دي چې په افغانستان کې مثلا مسکنت د فقر ده او خلک غریبان دي. موبین صاحب ما ته معلوم ده چې په ده زه باور لرم دی د خلکو ته رسوي، نو زه غزې موبین صاحب ته ورستوم او موبین صاحب ویډیو د دې په حق باندې وکړه، له خلکو سره به شریکه کړه چې دغه د پلانکي پیسې دي کنې تاسو یې وګورئ دا د خپل مستحقینو ته ورسېدلې. نو دا بنګش صاحب مثلا چې تاسو ته ډېر زورور معلومات د موبین صاحب په حق باندې درکړلو، خو اصل حقیقت دا نه دی، تر اوسه پورې نه ده ظاهره سوی، او دا حقیقت ده چې موبین صاحب بندي سوی ده. تر اوسه پورې د افغانستان یو ویاند هم د افغانستان رسنیو دا خبرې نه دي کړې. نو بنګش صاحب به دا خبرې له کوم ځای څخه راخستې. او بله خبره چې مثلا چین پاکستان له افغانستان سره ملاقات د افغانستان له مشرانو سره، طالبانو سره کړی، او دا یې ورته ویلي چې له هندوستان سره به خپل تعلقات محدود ساتي. دا خبره هم نشي ثابتېدلی، دا هم حقیقت نه لري. ځکه چې طالبان هغه خلک دي، ما تاسو ته وویلې چې په هر هیواد کې خپلې ګټې وویني، د خپل هیواد د اسلام د شریعت لپاره له هغه هیواد سره تعلقات ښه کوي. ګوري د امریکا غوندې طاقتور هیواد به هېڅوک هم نه وي، څومره پابندیان ورباندې لګوي دا کار به نه کوي. خو طالبان چې ورته وګوري چې دا کار زما د شریعت، زما د هیواد په ګټه ده، بیا هم د امریکې په خلاف هغه کار کوي. نو بیا پاکستان او چین څنګه دي؟ نو هغه به څنګه پر ده باندې دا محدودیت ولګوي؟ نه لګولی شي او نه طالبان دې ته غاړه ږدي.